سوره چې د قرآن عظیم الشان 111 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. له الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هلاک شول د ابولهب لاسونه او دی پخپله هم د هغه شتمني او څه چې هغه ګټلې هغه ته په درد ونه خوړل. هرومرو به هغه په تاوجان له لمبو نه ډک اور که وغورځول شي او له هغه سره به د هغه ښځه هم چې د خسو پیټی په شاوړ د هغې په غاړه کې به چې په ګاڼو سره ښکلی شوی و منجي نه رسی وي.